د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي اجازه د جمعې په ورځ وویل د امریکا، یوکراین، فرانس او کاناډا پوهانو ته اجازه ورکوي چې د الوتکې د پریوتو پلټنې وکړي. تر دې مخکې کاناډایي وزیر اعظم او ځینو نورو غربي مشرانو وویل شواهد ښایي چې د جنورۍ پر 8 له تهران سره پریوتې مسافر وړونکي یوکرانۍ الوتکه چې پکې 160 کسان وژل شوي وو په ایراني توغندي لګېدلې ده، خو ایران دا تورونه ردوي. انډونيشيا د جمعې په ورځ جاپان ته ویلي دي چې دوی په ناتونه جزيرو کې سرمايه کاري زياته کړي. په جاکارتا کې له خپل جاپاني سیال سره ګډي خبري غونډې ته په وینا کې د انډونيشيا بانوچر وزیر ریتنو مرسودي ویل موږ د اقتصادي همکارۍ په پیاوړي کولو په ځانګړي توګه په ناتونه ټاپوګانو کې په سرمايه کاري کولو سلا شوي یو. د رسول هغه دا چې په دې وروستیو کې څو واري د چین ساحلي ساتونکي او کبنیونکي په غیر قانوني توګه د انډونيشيا ناتونه جزيرو ته داخل شوي دي. او د جمعې په ورځ د هندوستان زرګونه هندوانو په خپل مقدس سيند ګنګا کې ولمبل. دوی خپل مذهبي رسومات تر سره کړل، عبادتونه یې وکړل او د ځان لپاره یې دعاګانې وکړې.